پر هغه انسان باندې د جهنم ور حرام دی چې کم څوک پر دې خبرو باندې عمل وکړي. نن درته یو ډیر شایسته حدیث مبارک بیانوم. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي الله دې آباد کې هغه کس چې څوک زما حدیث واوري او بیا مخته بیان کې مخته ورسوي نو ضرور دا حدیث د خپل ملګرو سره شریک کړئ. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وای پر هغه انسان باندې د جهنم ور حرام دی. دا مطلب جهنم ور به هغه انسان نسوځي چې په چا کې دغه خبرې وي. یو خدا چې د خلکو سره په مینا په محبت سره ملاویږي هغه سره د په اخلاق باندې په نرمۍ سره ملاویږي ځکه الله رب العزت چې دی هغه نرم ذات دی او الله نرم خلق خوشوي نرمي خوشوي د زړه نرمي الله ته خوښه ده. دویم صفت دا چې د خلکو سره اساني جوړوي خلکو ته مشکلات نه جوړوي دا د هغه سړي صفت دی چې جهنم به نسوځي د جهنم مور په د انسان باندې حرام دی. او دریم هغه صفت چې د ځان څخه کمزور خلکو سره د رحم کوي هغه سره ښه کوي د هغه سره ښه اخلاق کوي. نو په دې حدیث شریف کې یو ډیر غټ نصيحت پروت دی چې دین اسلام صرف د لمنځ نوم نه دی صرف د حج کولو د روزې نیولو یا د زکات ادا کولو نوم نه دی. مسلمان لپاره ښه اخلاق هم لازمي دي. مسلمان لپاره نرم مزاجي هم لازمي ده. د مسلمان لپاره په زړه کې رحم درلودل دا هم لازمي دی.